بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله موعظة وشفاء وهدى ورحمة لذوي الإيمان لا ريب فيه ولم يجعل له عوجا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزت مندو مسلمان ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي قرآن عظيم الشان، دي تجويد وهم درس سنن درس حروف المقطعة دي وتيرسيوي درس كي حروف الهجاء تاسيو بيزندل. حروف الهجاء في قرآن عظيم الشان دي لغة العربية حروف نويستي حروف الهجاء ورتويل كي يولدو حرفوننا قرآن عظيم الشان هم جورده. تيرسيوي درس كي دا طول معلومات تاسي لدلي أو زكاوليسي. ندرس حروف المقطعة. حروف المقطعة في قرآن عظيم الشان كي الله رب العالمين دي نهو يستو سرطنو شرور باندي كرده. دا يولا معجزو دي قرآن عظيم الشان ندب. قرآن عظيم الشان لنهو يستو حرفنو جورده بيا الله رب العالمين حروف المقطعة دي نهو يستو سرطنو شرور باندي كرده. عزت مندو مسلمانان ورونو تاسي كولاسي دي مو دي تجويد درسونا دي المانزة ترجمة طول دي مو دي يوتيوب چنل كي تاسي وګوري قاری شفیع الله مؤمن بنامه ولی په صفحه کې یا په فیسبوک کې اکثریه وخت درسونه ورکیږي. نو د ما حرص هم دا ده چې تاسو ته د همیشه لپاره دا درسونه په یوټیوب چینل کې پراته وي او تاسو استفاده جدي وکړئ. نن درس عزتمندو مؤمنان ورونو، نن درس حروف المقطعة. الحروف المقطعة. حروف المقطعة مؤمنان ورونو، الله رب العزت في قرآن عظيم الشان كي دي نهي وستو سورتونو شروع باندي كري ده. دي نهي وستو سورتونو شروع الله رب العالمين ورباندي كري ده. دغه حروف المقطعة دي دغه حروف المقطعة في معنى باندي يوازي الله رب العالمين علم او خبر دور باندي. په دنیا کې نور هیڅ څوک نه دی ورباندي عالمان. بعض علماء خپل اجتهادات کړي دي، خو د دوی اجتهادات په خپل ځای باندې دي، لیکن حقیقي علم او خبر د دغه حروفونو یوازې الله رب العالمین ته په دنیا کې څوک نه دی ورباندې خبر. حروف المقطعه د نهي سورتونو شروع الله ورباندې کړي ده. بیا دغه حروف المقطعه 14 حرفونه لري. 14 حرفونه لري. دغه 14 حرفونه بیا الله رب العالمین په 14 قسمه، په 14 شکله، په 14 هيئت باندې الله رب العالمین د سورتونو شروع باندې کړی. هغه 14 هيئت او شکل هم د ماده تاسو ته په دې لوحه باندې لیکلي دي، تاسو یې وینئ. دا حروف المقطعه دي. دغه حروف المقطعه وذکر په هر مسلمان باندې لازم ده چې د به زده کوي او ایمان راوړل ور باندې فرض ده. دغه حروف المقطعه زده کول بتاسو ته ټول قرآن عظیم الشان ذکر درته اسانه کی. دغه ذکر د لپاره ټول مؤمنان ورونو په توجه سره په غور سره یواوري او زده یې کړی. دغه حروف المقطعه کی بل خبره داده په دغه حروف المقطعه کی چې کوم مدونه علما را یوځای کړی دي په دریو مجموعو کې را یوځای کړی دي. دلته یو بل خبره ده چې په هغه کې څه اختلافي خبره ده چې څلورم قسم خبره ده، لیکن نن تاسو ته هغه درې مشهوري مجموعي دي مدونو تاسو ته نن خیمه په دغه حرفونو کې په حروف المقطعه کې چې کوم مدونه راغلي دي دا علماء کرام رحمهم الله په دریو مجموعو کې یوځای کړي دي. اوله مجموعه دي دغه اوله مجموعه هغه حرف ده چې مد پکې نسته. دومه مجموعه هغه ده چې په هغه کې مد سته، د دوه حرکتونو په اندازه باندې به کش کول کیږي. او بل دریم قسم مجموعه هغه ده چې د اسراع علامه ور باندې کش ته چې دې ته مد لازم او بعض علما ورته واجب هم ویلي دي. دغه مد د امام حفص عن عاصم رحمه الله په نسبت باندې باید 4-5 حرکته
څلور پنځه حرکته باید کش کړل سي او د امام ورش عن نافع رحمه الله په نسبت باندې باید شپږ حرکته کش کړل سي دغه مد دغه علامه سي د ور باندې د امام حفص عن عاصم رحمه الله په نسبت باندې څلور تر پنځو حرکتو واجب او لازم دي سي کش کړل سي او د امام ورش عن نافع رحمه الله په نسبت باندې شپږ حرکته دي اوس یو ورځ دې ټول تاسو ته تکرار کوم چې په څه شکل باندې دې زده کړه وکړه په څه شکل باندې باید وویل سي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم صاد ألف لام را ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون په دغه شکل باندې ښه په طریقه ښه په احتیاط سره ګورئ په دغه مجموعه په دغه حروف المقطعه کې دا کوم مدونه چې دي دا درې مجموعې دي اوله مجموعه دا داسې حرف بلا مد هغه حرف داسې مد پکې نشته په دغه حروف المقطعه کې چې الف لام الف دا په دې حرف کې مد نشته ولې نشته الف په اصل کې له درې حروفونو جوړ ده الف لام فا الف ده فتحه زور لري لام ده زیر لري کسره لري او فا ده ساکینه ده حرف دې مد پکې نشته په دې وجه باندې په دې کې چې ده مد نشته دغه خو یوه مجموعه شوه دوم لام ده په لام کې مد ده د امام حفص عن عاصم چې موږ تاسې په هغه روایت باندې قرآن عظیم الشان وایو د هغه په نسبت باندې څلور تر پنځو حرکتونو کشول لازم دي په لام کې دغه دومه مجموعه ده په میم کې څلور پنځه حرکته په لام کې ځکه چې له لام نه وروسته څه ده همزه ده همزه ده له حرف مد څخه ده له میم نه وروسته هم همزه ده یا له حرف څخه ده له حرف مد نه ده په دواړو کې مدي لازم ده یا مدي طویل ده چې څلور حرکته یا څلور تر پنځو حرکتونو پورې به دا کش کول کېږي تاسو ته مې مخکې وویل له لام نه وروسته چې میم ده په میم کې غنه ده ولې غنه ده بیا هغه بله خبر ده انشاءالله هغه بیا په راتلونکي درس کې تاسو تکرار کوم اوس فقط اوله مجموعه چې بلا مد ده هغه الف ده دومه مجموعه چې ما تاسو ته وویله دومه مجموعه چې را ده را ګورئ په الف لام میم را کې په الف لام میم را کې دا دواړه راګانې په کاف له کاف نه وروسته په کاف ها په سورة مریم په سر کې چې دغه حروف المقطعه راغلي دي چې ها ده و یا ده هم د دوه حرکتونو په اندازه ده یان د دوه حرکتونو دغه دومه مجموعه ده طا ها دواړه دوه حرکتونه طا په طاسین میم کې طا په طاسین کې طا په یاسین کې یا په حامیم کې ح په حامیم دوم حامیم کې ح
دغه دوه علامه چې ما ورباندې کړې دي دوه دغه ټول حرفونه دومه مجموعه ده چې دغه مد د دوه حرکتونو په اندازه کشول کیږي. درېیمه مجموعه چې دغه سور خط ورباندې کش ده دغه سره علامه دغه مد په دې ټولو حرفونو لام میم کې لام میم صاد کې لام کې لام و میم کې په کاف کې په عین کې په صاد کې په سین میم کې دغه ټول مدونه د امام حفص عن عاصم رحمه الله په نسبت باندې 4 تر 5 حرکتونو دا واجب ده او لازم ده په یو تلاوت کوونکي باندې چې دی دا پورته کش کړي او وږدې کړي او د امام ورش عن نافع رحمه الله په نسبت باندې بیا 4 حرکتونه دغه درېیمه مجموعه 4 حرکته باید کش کړل شي. دا خو مو اوس واورېدل دغه حروف المقطعه چې اوس تاسو واورېدل دا حروف المقطعه د 9 سورتونو شروع الله رب العالمین ورباندې کړې ده. بیا د دغه حروف المقطعه کې 14 حرفونه دي هغه 14 حرفونه بیا الله په دغه 14 شکل باندې هيئت باندې د سورتونو شروع باندې کړی ده. د دغه زده کړه په تاسو باندې لازم او ضروري دي چې زده کړئ د قران عظیم الشان حرفونه چې زده شي ټول قران به مو زده شي. حروف المقطعه دغه حروف المقطعه ویل کیږي. راتلونکي درس د موږ سره ملګرتیا وکړئ د مخارج حروف به وي ان شاء الله الرحمن چې مخارج څو حروفونه څو مخارج لري په هغه باندې به خبرې کوو. نور د ټول تجوید درسونه ان شاء الله الرحمن د مو د یوټیوب چینل کې له موږ سره ملګرتیا وکړئ. تر نورو مسلمانانو دا درسونه ورسوي. الله محافظ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.